د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند باغ بالا په ښکلې او تاریخي سیمه کې د یو لوی تفریحي پارک د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دغې پروژې مسؤلین وایي یاد پارک چې د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت په 160 جریبه ځمکه جوړیږي، نږدې 50 سلنه چارې یې بشپړې شوې او تمه ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې د جوړولو چارې نږدې بشپړېدو ته ورسیږي. دا باغ بالا تفریحي پارک تقریبا یو کال مخکې موږ ته په اقرارداد راکړل شو چې اقرارداد د وزارت مالیې سره لرو د 160 جریبه ځمکه ده، په دې کې یو اساسي او تفریحي پارک جوړیږي. چارې اوس فعلا روانې دي، جریان لري، تقریبا یو 50% د چارې بشپړ شوي دي، نور جریان لري. ان شاء الله راتلونکي شپږ میاشتو کې به 90% کار به بشپړ شي. دا پارک تقریبا 15 میلیونو پورې مصرف راځي، نو ان شاء الله کارونه ښه روان دي او ډېر په پرمختګ لور دي او ډېر په سټانډرډ کار وکړی دی. نو داسې یو پارک جوړیږي چې ان شاء الله چې په افغانستان کې به دغه اولین په سټانډرډ پارک وي. کابل زړه کې دی، د کابل خلکو لپاره په ټول کابل کې داسې ځای نشته لکه باغ بالا تفریحي پارک چې دی. نو موږ د دې لپاره ډېر نوي تجهیزات راوړو، نوي سیبانونه جوړو، یو په سټانډرډ پارک جوړیږي. ان شاء الله دلته به تر نیمو شپو پورې خلک خپل کورو ته لاړ نشي چې ولې سهولتونه به زیات. بلخوا د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې د دغه ډول تفریحي ځایونو جوړېدل نه یوازې د ښار ښکلا زیاتوي بلکې کورنیو، ځوانانو او ماشومانو ته د سالمې تفریح او آرام چاپیریال زمینه هم برابروي. دوی همداراز غواړي چې ملي پانګوال او سوداګر دي د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه کابل ښار کې د تفریحي پارکونو په جوړولو لا ډیره پانګونه وکړي. ما بسیار زیاد خوش هستیم انشاءالله 100% که بسیار یک مقبول پارک در باغ بالا روان است کار سرش دیگه. بسیار زیاد خوش هستیم که نمین جماعت تفریح بریم یگان چکر بریم یگان میله کنیم. این پارک انشالله که جور شده است، بسیار کار کمش مانده است دیگه. انشالله از سرمایه گذارا و تجارای ما خواهش میکنیم که دیگه پارک‌ها هم در شهر کابل جور کنن دیگه. تفریحگاه به مردم شوه، آزادی شوه، چیز شوه، کار شوه، پیشرفت شوه، خوشحال میشه. په هیواد کې ډاډمن امنیت او د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال سوداګرو او پانګوالو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول تفریحي پارکونو کې د پانګونې زمینه برابره کړې ده.